ټول ولس ته مبارکي وایم. هغه صمیمیت، هغه فضا، هغه مینه زما د سترګو نه اوښکې راغلې غیر اختیاري. صدام د خان تر غاړې پورې وته. خان د صدام تا په سمه لار روان کړمه مرشده، سم صحیح دی. جارحه اصلحی چې دی نبی علیہ السلام بارک فرمای من حمل علینا السلاح فلیس منا. چا چې په مسلمانانو سلا راویسته چې وژنم دی هغه وایي زما د ډلې نه دی. چاقوی ورپسې راویسته وژنم دی، توفانچه ورپسې راویسته، ټوپک یې راویسته. نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا زما امتی نه دی، زما په امت باندې دی آله جارحه راوباسي. نو موږ او تاسو لپاره پکار دی هر څه باندې پوهیږو او ګرځېدلي م یو داخل او خارج کې باید چې دغه شیان نه خودداري وکړو. وخت هم پوره کیږي. زه ټول ولس ته مبارکي وایم چې نارینه او ښځینه کومه ځای کې چې دښمني دعاګانې کوي چې دا دښمني ختمه شي. تاسو ډېرې دعاګانې کړي دي، نارینه او ښځینه په عذاب شوي یاستئ چې د ملک داود الله دې وبخي، د هغوی د کورنۍ او د خان د دوی په مابین کې دښمني وه. تاسو ډېر زیات خفه ولس. نو تاسو زه مبارکي وایم. الله جل جلاله دې تاسو همیشه خوشحال او خاد او آباد او سوکاله لره، او الله تعالی دې تاسو همیشه لپاره د غم، د آفت نه، مصیبتونو نه، د اولاد د درد او د غم نه وساتلی کړي، ځکه تاسو ډېر زیات په عذاب شوي یاستئ. او دویمه خبره دا چې موږ او تاسو د ولس دپاره لویه نیکنامي وه چې دغه جوړه وشوه، او کوم مشکلات چې پاتې دي هغوی نه هم زما غوښتنه ده چې د سولې په ټغر باندې کښېني. دومره خوند یې وکړه نن هغه صدام الله دې په عمر کې ورته برکت واچوي د خان دوی ته ډوډۍ کړې وه. هغه صمیمیت، هغه فضا، هغه مینه زما د سترګو نه اوښکې راغلې غیر اختیاري. یا الله دا خو هماغه دي، هماغه د ترور زامن دی چې پرونه پورې وینو ته تږي ناستو. یا الله ستا څه رقم باچهي ده، څه رقم زمینه سازي دې وکړه او د دوی په مابین کې ورولوري راغی. صدام د خان تر غاړې پورې وته. خان د صدام او داسې مینه، داسې ژړه او غیر اختیاري مې قومي مشرانو ته دعا وکړه. یا الله د قومي مشرانو په عمر کې برکت واچوي، خاص کر د عملي قریب مشران چې دي بغیر د څه عوض نه، بغیر د ستمې نه، بغیر د کوم امتیاز نه دوی عاجزان سبا او بیګا ګرځېدلي حتی چې دا موضوع پای ته ورسېدله. ټول ولس ته مبارکي وایم. بیا خان وویلې ماته چې ټول ولس نه زه بخښنه غواړم چې تاسو ډېر په عذاب شوي یاستئ. په دې صدام هم دا خبره وکړه چې زموږ په نمایندګۍ باندې ټولو خلکو ته ووایه چې تاسو خفه شوي نه اوسئ، دا دښمني یوه بدبختي ده، انسان په خپل ځان نه پوهېږي. موږ به تیزه خبره کړي، څوک به رانه خفه شوي، چاته به مو زیاته کمه کړي، د چا قدر به موږ نه یې کړی. نو ټولو نه عفو او بخښنه غواړو. نو تاسې ورته عفو وکئ. موږ هسې هم بخښلي دي، دومره ورنه خوشحال یو چې ډېر زیات. الله ورنه خوشحاله دی، پیغمبر ورنه خوشحاله دی، ولس ورنه خوشحاله دی. او کوم کسان چې د دې جوړې په ارمان کې وفات شوي دي په دې 12 کالو کې الله دې ټول وبخي. او بیا په آخره کې خان وویلې چې زه کلي کې نه وم، نو ډېر کسان وفات شوي دي، یو صورت به ووایو او په شریکه به دغه وایي چې دعا وکړو. ټولو ته رسیدګي نشم کولی، ما نه به هیر شوي په 12 کالو کې څوک وفات شوی، زه خو کلي کې نه وم که نه. دښمني خو دا بدبختي زیږوي که نه. کلي ته نشي راتلی، دیري ته نشي راتللی، جنازې ته نشي راتللی. الله دې موږ وساتي. دنیوي او اخروي بدبختي دا دښمني لري. اوه توبه، الله دې موږ وساتي. که هر څومره پهلواني، که هر څومره زوراوري، دښمني ته څوک نشي ټینګېدلی. الله دې موږ او تاسې ته وساتي. ګورئ بعضې ورونو کې یو مرض وي چې کله جوړجاړی کېږي هغوی خفه کېږي. دا ډېر لوی مرض دی. موږ او تاسو کې به نه یې کېدی شي،
خو بعضې خلک دا مرض لري چې هغوی خفه کېږي، فایده یې نه وي، تاوان یې نه وي، هسې خفه کېږي. الله دې هغوی ته د نیکو هدایت وکړي. او که بل چا ته د شی خوښ دی دښمني، خدای ناخواسته بیا ځان ته انتخاب کا. دا فتنه دې ته وایي، دا لوی مرض دی. یو صورت به ووایي بیا ناوخته یې دعا به وکړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم ونور قبورهم وعزم أجورهم وجعل الجنة الفردوس مثواهم